د ویلو استعمال نن سبا ماشومان هم شروع کړی دی او دا خبره ډیره زیاته مشهوره ده که چیرې تاسو سیګریټ استعمالوئ یا تاسو نسوار استعمالوئ نو د هغې په ځای باندې تاسو ویلو استعمالوئ چې دا تاسو صحت دپاره نقصان دی نه دی. دا خبره مکمل غلطه ده ځکه چې په نسوارو کې هم نقصانات د انسان د جسم دپاره شته دی او په سیګریټو کې هم نقصانات د انسان د جسم دپاره شته دی چې کینسر هم ترې لګېږي ځکه چې په هغې کې کارسینوجین وي. خو په دې کې کارسینوجین خو نشته دی خو بیا هم د دې داسې نقصانات دي که چیرې تاسو ته د دې پته ولګي نو هرگز به تاسو دا ویلو نه استعمالوئ یا که چیرې دا ستاسو ماشومان استعمالوي نو تاسو به هم هغې ته وایئ چې دا استعمالات پرېږدئ ځکه چې دا ستاسو د صحت دپاره بې انتها نقصان دی او دا د بربادۍ یو سبب دی. نن سبا څومره هم چې غټ سلیبریټیز دي او مختلف قسمه ارزونه د دې ویلو چلیږي او تاسو ته شو کېږي چې دا تاسو استعمالوئ ستاسو صحت به ورسره چوست شي او هېڅ قسم ټینشن ډپریشن به تاسو ته نه وي او هېڅ قسم نقصان هم ستاسو ته نشته دی. د دې نقصان هم شته دی او که چیرې دا تاسو استعمالوئ او تاسو وایئ چې دا موږ څنګه پرېږدو د هغې طریقه هم درته ښیم او د هغې نه وړاندې تاسو اول د دې د نقصاناتو باندې یو نظر واچوئ نو تاسو ته بیا په خپله پته ولګي چې آیا دا زموږ د صحت دپاره نقصان دی او که نه دی. که چیرې دا تاسو ډېر زیات استعمالوئ او تاسو د دې عادتي جوړ شوي او تاسو دا پرېږدئ نو دا د ټولو نه اول ستاسو په ذهن باندې ډپریشن راولي یعنې ذهني یو بیماري راولي چې تاسو ته به هر ټایم ډپریشن سوچونه فکرونه ذهن ته راځي. دا ستاسو رګونه تنګوي چې د هغې په ذریعه باندې ستاسو بیا کم بلډ پریشر دی هغه زیاتېږي او کله هم چې ستاسو بلډ پریشر بار بار زیاتېږي نو تاسو ته د فالج کېدلو خطره شته دی. دریم دا چې دا ستاسو د زړه کم چې دړکن دی هغه زیاتوي چې دا ستاسو دپاره د نقصانۍ خبره ده. څلورم دا چې دا به بار بار ستاسو زړه کچه کوي. پنځم دا چې دا ستاسو په خېټه باندې بار بار به درد راولي. شپږم دا چې دا ستاسو خېټه ډایریا یعنې پیچس طرف ته بار بار بوځي ځکه چې کم ترتیب ستاسو د خېټې دی هغه خرابوي چې د هغې د وجې نه ستاسو په خېټه باندې درد هم راځي او ستاسو چې کومه خېټه ده هغه ډایریا طرف ته یعنې پیچس طرف ته بار بار بوځي او تاسو ته به د لوږې احساسات ډېر کم محسوسیږي. نو که چیرې تاسو د دې استعمالات کوئ او تاسو وایئ چې موږ د دې نه څنګه ځان بچ کړو نو تاسو چې کله هم د دې استعمالات کوئ نو تاسو د دې په ځای یو لچي دانه راخلئ او د هغې استعمال کوئ نو په 3 ورځې کې به ستاسو کم عادت دی هغه به ختم شي ځکه چې په دې کې نیکوټین دی او دا نیکوټین ستاسو بلډ ته ځي او کله چې تاسو دا 3 ورځې پرېږدئ نو کم نیکوټین چې ستاسو په بلډ کې دی هغه ورسره ختمیږي. نو که چیرې تاسو ته چا هم دا مشوره درکړې چې د دې استعمال ستاسو د صحت دپاره نقصاني نه دی نو هرګز تاسو دا مه استعمالوئ او که چیرې بار بار تاسو ته څوک داسې وایي نو دا ویډیو د هغوی سره خامخا شریکه کړئ. شکریه. الله حافظ.